په 2014 کال کې امریکا وغوښتل چې د افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. که څه هم ځینې جګړه پرېږدي، خو نور بیا مجبور دي چې جګړې ته ور وړاندې سي او د طالبانو راتلونکي پسرلني عملیاتو ته ځواب ورکړي. دا چې د جګړې په شدت کې هیڅ کمی نه دی راغلی، نو ځایي پولیس به د امریکایانو تر تګ وروسته څه وکولای سي؟ دا د دوی خپل کار دی چې دوی باید خپل ځان وساتي. دوی باید د خپل ځان لپاره جګړه وکړي او نور هر څه د دوی په لاس کې دي. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. نړۍ تجربه کړل چې امریکا د دې هیواد سره خپله ټوله مرسته وکړل. نور عسکر یې راولېږل، نور مهمات یې راولېږل او نورې ډېرې پیسې یې راولېږلې. ولسمشر اوباما وعده کړې چې د 2014 کال تر پای ته رسېدو وړاندې به ټول امریکایي عسکر ووځي. په ټول هیواد کې عسکر د جګړې وسایل راغونډوي او خپل د کور پر طرف د یوه اوږده او زنداني سفر آمادګي نیسي. د کلونو راهیسې د امریکا د وتلو تګلاره دا ده چې افغان ځواکونه وروزي او بیا جګړه دوی ته په واک کې ورکړي. د 2014 کال په لومړیو کې امریکایي قومندان جنرال جان ایلن چې د افغانستانه پر وتو دی وویل چې دا شخړه به د څه وخت په تېرېدو سره د هغه افغان ځواکونو لخوا پر مخ یوړل سي چې موږ ښه روزلي او تربیه کړي دي. او د زیاته کړه چې همدې ته ګټل ویل کېږي. خو زیات بیا دا ویره هم لري چې که امریکایي ځواکونه ووځي نو داخلي روزل سوي به ډیر ژر ماته وخوري. خو امریکایان وایي چې دوی داخلي عسکر د همدې ورځې دپاره روزي. خو په حقیقت کې په میدان کې د دغه ډول قرارګاهو له وضعیت څخه چې په کندهار کې شتون لري داسې ښکاري چې دواړه اړخه د خپل مسؤلیته تښتي. موږ په ټولو عملیاتو کې ANA راسره بیایو چې داخلي عسکر دي. دوی شاید پر 2 بجې تیار سي، اوس نه دي تیار. موږ به ورسره وګورو چې دوی په څونه وخت کې ځان تیارولی سي. Hey, Assalamu alaikum. How you doing? دوی هیڅ آماده نه دي، خو دوی به فقط په موږ پسې سي. دوی به زموږ تر شا وي. داخلي عسکر چې آماده سي نو امریکایان غواړي چې د محلي پولیسو سره وګوري. په تیرو 24 او 28 ساعتونو کې په هغه ځای کې چې موږ اوس ورځو، یعنی پنجوایي سپیروان کې د دښمن حالت داسې دی چې د داخلي عسکرو سره کومه پیښه نه ده شوې. او نن زموږ عملیات هم هلته دي او دا په دې معنا نه ده چې نن به هم څه نه پیښیږي. باید بیدار اوسئ. د داخلي عسکرو د پوستې سره به یو څه عسکر نن سره واخلو، یا به یې زموږ په مازداو کې واچوئ او یا به دوی خپل موټر را روان کړي او باید چې ختیځ اړخ ته یې ورسوئ چیرې چې د تصفیې عملیات دي. موږ به یې هلته د خپلو تصفیوي ملګرو سره ښکته کړو او بیا به یې تصفیوي عملیات د ختیځ څخه لویدیځ ته شروع کړو او په همدې توګه به بیرته خپلو کوشش کړو پوستو ته ورسوو. نور نو دوی پر موږ باید تکیه ونه کړي. محلي پولیس چې APL هم ورته ویل کېږي په دې وروستیو کې جوړ سوي دي. دوی په خپلو کلیو کې ګمارل سوي چې هیڅ روزنه یې نه ده لیدلې او د دوی په اړه خورا ډېر شکایتونه هم کېږي چې دوی ډول ډول فسادونه، غلاوې او وژنې کوي. خو امریکایان دا دلیل وایي چې دوی په کلیو کې ښه بلد دي. نو زموږ یوازې د دې پوستې قومندان په کار دی. دی اوس را کښېنستی. دوی به اوس غسل کوي او بیا به آماده کېږي او کله چې آماده سو نو موږ خپل عملیات شروع کوو. ښه نو ته به څه وکړې؟ ته به داسې وکړې دوی زموږ مازدا ته در پورته کړه چې تقریبا 1 کیلومتر کښته ځو. هلته څو کورونه دي، هغو ته د تلاشي دپاره ورځو او بیا بیرته دلته پوستې ته راځو. نو ټوله درځي او زموږ سره پولیس هم دي. کنه ضرورت لا نشته، موږ خپله ورځو.
We're going to ask them. موږ دا پوښتنه ځینې کوو چې دوی څو حیوانان لري، څو پسونه دي، څو بزې دي او څو غواوې دي. په راتلونکو 2 ورځو کې به موږ هغه پوستې ته د حیوانانو یو ډاکټر هم راولو. اوس دوی ته ووایه چې موږ کورو ته درننوځو او ګورو یې. بل نفر دی نور انډیوالان تور ښیې چې دغه ځای ته لاړ شي که دغه دی بیا ته لاړ شي. د امریکایي ادارې او د کرزي ترمنځ تر ډیرو خبرو وروسته اوس باید چې امریکایي ځواکونه د افغانانو کورونو ته دننه د تلاشۍ دپاره ورنسي. کلي ته د حیواناتو د کلینیک د راوړلو څخه یې موخه د حیواناتو ښه صحت دی، خو په دې بهانه د خلکو کورونو ته هم ورننوځي. دوی نو د حیوانانو د ډاکټر په اړه څه پوهیږي؟ That's the pretense. دوی په دغه خاطر سره را یو ځای کوو چې د حیوانانو د ډاکټر په اړه معلومات The ورکړو. animal doctor. او زموږ افغانستان خلک مسلمانان ګرځي پر دغه باندې د خوابدي د شورور زموږ په رایو څه کوي چې ننوځي. یا هغه اوس خو هغه دوی خو لا کورو ته نه ننوتلي چا ننوځي د غوا پسې یوه کس اخیستې بل شي هماغه م غوا دغه و. They say no one lives دی وایي دلته څوک نه اوسېږي او 2 دقیقې وروسته بیا ټوله کورنۍ راسي. So this house. دغه کور ته چې موږ راتلو نو دوی ویل چې دلته څوک نسته، دا کور د چا نه دی. خو کله چې موږ کور ته را دننه سوو نو دلته پوره کرونده کوکنار کرلي دي. دوی به خامخا دا ووایي چې د دې کور خاوند مړ سوی دی تر څو دوی ته ستونزه پیښه نه سي، ځکه چې که څوک د مخدره موادو په تړاو ونیول سي 18 کاله بندي کیږي، خو د ماین جوړولو سزا یوازې 4 میاشتې ده. ښه، نو ته څه ډول احساس کوې چې ستا ملګري ستا په مخ کې چاست کوي؟ You get used to it. محلي پولیس د کلي د خوا ټاکل سوي دي او دوی د کلي دپاره ښه خدمت کوي. دوی د ګاونډیانو او یو خپلوانو په کورونو کې هغه ډول تلاشي نه کوي څه ډول چې باید وسي. په همدې خاطر د عملیات یوازې یو ډرامه ده. As a result, the day's mission is a farce. So when we go to the compound, موږ ته ویل کېږي چې د کور خلکو ته باید وخت ورکړو چې خپلې ښځې یو خواته کړي تر څو موږ یې ونه وینو، خو په همدې وخت کې دوی هر څه پټوي. موږ هڅه کوو چې پیدا یې کړو خو دا ډېره سخته ده. so it's difficult. They don't want to search. دوی اوس تر پوستې پورې ټول کورونه نسي را سره تلاشي کولی ځکه چې هغه بله ورځ هم دوی را سره وه. Roger. Okay, so what just happened was we cleared about maybe 700 meters of homes. په هغه ورځ موږ یوازې 700 متره ساحه تلاشي کړه او تقریبا نور 800 متره لا راته پاته ده، خو دوی ډېر وخت ضایع کوي. وبه ګورو چې زه د دوی څه څونه کار اخیستلی سم او دا به هم وګورم چې دوی څومره په اخلاص او بشپړ کار کوي او کورونه تلاشي کوي. Efficiency versus how much thoroughness they can do. So how many houses we can cover versus how thorough we can cover each of the houses. خو همدا خبره ده او تاسو د همدې دپاره راغلي یاست، نو که دوی کار نه درته کوه نو بیا څه کوې؟ نه پوهېږم. که څه هم یو ځای کار سره کوي خو امریکایان پر دوی هیڅ باور نه کوي. تل باید چې هر امریکایي عسکر ګوته پر ماشه وي او باید چې د ځان د ساتنې فکر ورسره وي. In case of a green on blue attack. باید چې دلې هم ساتونکي را سره وي او په هوا هم. بخښنه غواړم نن مې ډېر وځغلولاست خو بیا هم ډېره ساحه لا پاته ده چې باید پاکه سي. پوهېږم دا کار سخت دی خو تاسو ډېره ښه وظیفه ترسره کړه. I know that it was difficult, but I think they did a good job. کله چې د محلي پولیسو د مشرانو سره یې ناسته وسول نو خبرې یوازې د هغه سختیو پیل سوې چې دوی ورسره مخ دي. زما انسانان هغه دي ورته په وینو کې پراته دي مري صبر اوس وایي انځام اوس په جنګ کې ولاړ دي چې که ته سره سبلار شي که نه سره سبلار موږ ته مو پیدا سره دفتر جنګ را پرېښوي. ګوره ترجمه دا پرون طالبان راغلي وو دا زموږ وطن سپېروان دی په دا غونډۍ یو بغل په ملک ته وو د پاکستان لپاره څخه د دغه وطن خلک ګوره د 10 کاله کېږي واخواته پاکستان تللي دي مخکې دلته د کندهار د ښار والیان وو یا کومندانان وو هغه خلک اوس په کوټه کې ناست دي پر دلته پیدا سره دفتر خلک راسي روپۍ ورکوي مهمات ورکوي شیان ورکوي دا وطنو ته راستي زموږ یادونه رالالیي یا موږ رالالیي خرابې خو نه راځي چې دا مالي پولیس فعاله نه شي دا مالي پولیس جوړ نه شي.
پنجوایي ولسوالۍ چې د کندهار یوه جنوبي ولسوالۍ ده تل پکښې د طالبانو واک وي. په 2006 کال کې امریکایانو او انګریزانو په ګډه یو غټ عملیات وکړل چې هغه ته مدوسا عملیات ویل، ترڅو دغه ساحه د هغه سرسخترینو طالبانو څخه ونیسي. د یوې کوچنۍ غونډۍ پر سر چې سپیروان غونډۍ ورته ویل کیږي، امریکایي ځواکونه تقریبا د 1000 طالبانو سره وجنګېدل. خو دا جګړه تر کلونو وغځېدل. کله چې موږ په لومړي ځل دلته راغلو نو دښمن تقریبا زموږ په دروازو کې و. د هغې لومړۍ میاشتې څخه پر موږ 2 سختې حملې وسوې چې دښمن د ډیرو ځایو څخه ډزې راباندې کولې چې اکثره د ختیځ لوري څخه وې. کله چې موږ د ځانګړو ځواکونو سره دلته راغلو نو 15 نوي پوستې مو جوړې کړې چې په ډیرو کې اربکیان اوسېدل چې دا د دغه کلي او کور اوسېدونکي دي. دلې په خپلو کورونو کې وظیفه ورسپارل سوې ده. زما په اند همدا کسان به په حالاتو کې یو څه بدلون راولي، ځکه چې دوی هر څوک پیژني او دا د دوی خپل خلک دي او دوی غواړي چې ځانونه وساتي او د خپل ځان دپاره جګړه وګټي. د دوی په مرسته موږ طالبان هم هدف کړل. هلته لاندې هغه پوسته ده چې اوس مهال ډیرې حملې د ختیځ د خوا پر کیږي. په دې ته هم پوهیږئ او په همدې خاطر چې دغه پوسته خورا مهمه ده، زه باوري یم چې دوی مو پر شاته به ولیدي. په ځانګړې توګه بیا هغه وخت چې دا سړک مو جوړ کړي. دا پوسته یوازینی خنډ دی چې دوی بیا نشي رانږدې کېدلی. د پایمالوک پر پوسته هره ورځ حملې کېدلې او په دې پوسته کې څو ورځې وړاندې 2 اربکیان ووژل شول. د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د خارجانو د وتلو په پلان کې د سپیروان غونډۍ داخلي اردو ته وسپارل شول او امریکایان د معصومغار قرارګاه ته ولاړل. کله چې خارجي ځواکونه ووتل نو د داخلي اربکیانو پر وژو ډیر مسؤلیتونه ور واوښتل او دا په دې معنی چې جګړه به توده سي او په اربکیانو کې به زیاتې وژنې وسي. دا چې امریکایان د افغانستان په تامینولو کې د دوی حتمي رول ویني نو تر وتلو وړاندې غواړي چې دوی ته څومره روزنه ورکولای سي. هر چاته چې ما دغه پټۍ ورچولې ده نو زما سره یې جنګ کړی دی او زه یې ورڅخه منع کړی یم. ښي اکثره ستاسو د بازو په پرتله 2 برابره وي، نو باید چې 2 پټۍ ور واچوئ. ډېر خطرناکه دی، ورته هر ګوړی مو سره جنګ، هر ګوړی مو سره جنجال دی. ګرده 24 ساعته وه، د شپې او د ورځې مو سره ټکان وراسې یو 2 ټکه وي کې برته روان یې زغی. وګورئ his chest and you want to look for any bullet holes. See if there's any bullet holes in his chest. He's not shot and you roll him over and you look at his back. Look for any bullet holes on his back. حالات اوس ډېر خراب دي چې امریکایان هلته و حالات سم وو چې امریکایان راووت حالات خراب سو و بریدونه پر زیات سوي دي، ګزمې نه لري، مهمات و دا خبرې نه لري. 2 ګټ ته یې ویشتلی یم، دغه دی 2 ګټ ته یې زه خپله ویشتلی یم چې مهمات مې خلاص سوی دی. 2 ګټ ته یې زه ویشتلی ما ته هېڅوک نه دي راغلی. زموږ مهمات خلاص و، موږ پر شیان دي راوځغستل، دوی خنداوې چکچکې وکړې چې مهمات نه لري. هو شهید سو و پرون مو ښخ دی. موږ څه خبرو چې نن جنازه وکنې جنازې ته به د درناوي لپاره راغلی وای او نن به مو تاسو بیخي راغوښتي نه وای. موږ همداسې تاسو په مرګ خواشیني کیږو، تاسو ته تسلیت وایو. په دې سره به ستاسو د ملګرو د هغه ملګرو چې پوسته کې دي ژوند وژغورل شي. آیا دوی بل داسې څوک پیژني چې په بم وژل شوی وي؟ اوس موږ سره راسره دي، اوس هم زخمیان په بم چلو چې زموږ سره راسره دي، اوس هم دا دي په چک پوینټ کې راسره دي. ځمکني بمونه په کندهار کې تر ټولو خونړۍ او وژونکې وسله ده چې نه یوازې یې ګډ ځواکونه زیات وژلي بلکې اربکیان یې هم زیات وژلي. که څه هم دلته امریکایان دوی ته ښوونه او روزنه ورکوي خو ځایي اربکیان هم خپلې هغه ګټورې تجربې بیانوي چې دوی ورڅخه کار اخلي. داسې ورته موږ داسې کوو، دا لین ټوله خلاص یې پاډټلې موږ دلته خطا کو باره شاته ولاړ سو 2 دقیقې موږ شاته ناست چې که پټاو سو که نو دا لین یې داسې پورته کوو. دا مینونه داسې نه دا داسې د جې دم چې دی لوړ ځي که چې پر پښه برابر سو پښه در پرې کوي، چې پر دواړو پښو برابر سو که چې پر نس برابر پرې کوي. دوی خو اوس دا وایي طالبان وایي امریکایان ناکامه دي، وایي موږ افغانستان یې نه کوي جوړ نه موږ ورک کړلو. دا 8 کاله دا 10 کاله دا 9 کاله مو سره جنګ دی، امریکایان بالکل ناکامه دي. طالبان اوس دغه فکر کوي وایي چې امریکایان ووځي موږ به ژر در ژره په کندهار په ښار لا پسې ورننوځو.
تاسو د ټولو د راتګ څخه مننه کوم او زموږ د ښوونکي څخه هم مننه چې ډیر ښه درس یې درکوي. اوس تاسو روزنه بشپړه سول او تاسو ته به سندونه درکول سي. ښکاري داسې چې ناهیلو داخلي ځواکونو دا منلې چې امریکایان نور دوی یوازې پرېږدي. اوس نو که دوی دا هیله لري چې طالبان کمزوري وساتي نو باید چې په ګډه کار وکړي. ورته زموږ خپله بې انچپاکي د ورته ستاسې کسور نه دی. زموږ خپله چې کومک سره وکړو موږ پر دوی زور موږ خپله ورته دغه دی ورته یوه پسته باندې جنګ یې بله کومک نه ورکوي او اوس موږ انچپاک سره راوستلی دی چې انشاءالله دغه به د مابین زباسو. په رسمي توګه امریکایان تر اوسه لا هم د جګړې په ډګر کې د دوی سره مرسته کوي، خو د حملې په صورت کې به د امریکایانو څخه وړاندې دوی خپله ځواب ورکوي. یوازې امریکایان نه وځي. کاناډایانو دلته د 2006 څخه تر 2011 کال پورې خپل زور آزمایي وکړل. 115 کاناډایان په دې جګړه کې د طالبانو لخوا ووژل شول او دلته په ماسمغر کې د مړینې په یاد یاداشتونه پاته دي. دا چې خارجي ځواکونه دا قرارګاه افغانانو ته سپاري نو یو بل خارجي بیرغ هم کوز. د دې بیرغ رپېدل زموږ لپاره یو افتخار دی. نن یوه ډېره ستره ورځ ده چې دا بیرغ بیرته د کاناډا هېواد او هغو کسانو ته ورګرځول کیږي چا چې دا بیرغ دلته 7 کاله وړاندې راپاند کړی و. په ماسمغر کې امریکایي بیرغ لا هم رپیږي، خو د دې دوبي په پای کې به دا بیرغ هم راکوز شي. د سپیروان غونډۍ ته د یوې افغان کمپنۍ ځواکونه راورسېدل. دوی دلته نوي دي، باید چې د اربکیانو سره وپیژني او په هغوی باور وکړي. موږ به تاسې ته ځینې ساحې د اربکیانو سره وښیو او هڅه به وکړو چې د څومره ډیرو خلکو سره لیدلی سو ورسره وبګورو. هڅه وکړئ چې زموږ سره واوسئ ترڅو د دوی سره خبرې وکولی سو او هغه لارې او ساحې به هم در وښیو چې تاسې یې استعمال ته اړتیا لرئ. or the areas we tend to avoid. امریکایان یو متل لري چې وایي دشمن هم خپل رایه ترلاسه کوي، یعنی دشمن هم خپل یو قوت لري. د سپیروان غونډۍ پر شاوخوا دا خبره ډیره تصدیق کوي. د طالبانو د ژړو ډبو ښخول امریکایان دې ته اړ کړي چې خپلې لارې بدلې کړي. د غزني عسکر به اکثره وخت پر نامعلومو لورو او لارو سره پاشل کېدل، خو دوی دلته پر یوه ځای سره روان دي. مخکې کس په ښخو سوو ډبو پسې ګرځي او د ده تر شا کس بیا د سپیرې په واسطه ځمکه نښانې کوي. دې ځای ته بیا د ژوند کرښه وایي او هر پوځي باید چې پر همدې ځای روان سي، که نه یا به مري او یا به د بدن یو غړی د لاسه ورکوي. صبحکی وقت یک طالبا یک دفعه خط مساطره میکنن، پیشین یک دفعه، نماز دیگر یک دفعه. 3 وخت. د اربکیانو پوستې په کورونو کې وي چې غټ غټ دیوالونه لري. دا چې شاوخوا ونې او کښتونه دي نو د طالبانو دپاره اسانه ده چې نږدې راسي او د داخلي عسکرو دپاره سخته ده چې د ځان دفاع وکړي. دغه د ونو قطار وینې د دغه ځای څخه هر وخت پر پوستو ټکان کیږي. دا تقریبا 10 یا 50 متره لرې دي. So, 30 meters or so, 50 meters at most. Six off beta 6. وینې Okay. 6 golf beta 6. تقریبا 200 متره لرې دي، تقریبا د شمال لویدیځ خواته. شاته یې ګوره. دا جنگ هم د هغه جر څخه و چې پر دغه پوسته ټکان کول.
په رښتیا هم دا ډیره عجبه وه چې پر موږ یې د همدې ځای څخه حمله وکړه. دا په دې څو میاشتو کې لومړی ځل و چې پر داسې ګزمایه جنګ وکړي چې موږ هم ورسره وو. that we've been out here on. ځایي خلک د دې جګړې سره بلد سوي دي. د خوندیتوب دپاره دوی هغه وخت د کلي څخه وځي چې ډزې واوري. د طالبانو دوهم ځل حمله ډیر وخت نه نیسي. ورسه هاخوا ته امنیت ونیسه. ته وینې هلته به هم یو کس وي. او دا څونه نږدې وو. Right in the open? Yeah. God dang. Right over my goddamn head. Son of a bitch. او بیا د ګاونډیو پوستو څخه د اربکیانو پر راتګ هر یو حیرانیږي. بیا هم د ځایي اربکیانو معلومات امریکایانو ته ډیر ګټور تمام سول. طالبان ناست دي و پر هغه هم ناست دي و په دغه کوڅه کې مو ورته بل چوک دی دوکان دی مستري دوکان یې کوي و هلته هم ناست دي و پر دغه دوه ځیان د ټکان چیرې دي؟ So, something else is fairly new. یوه نوې دا ده چې دوی د کلي د منځه ټکان کوي او دا ډیره جالبه ده. کله چې د پایملوک کلي ته ولاړو نو دا راته معلومه سوه چې دلته د طالبانو دپاره د ګټې وړ شی څه دی. لوړ خټین دیوالونه او د توتانو ونې چې هره ویاله او کوڅه یې پوښلې، د وایس او د هغه د ملګرو څرخکو او بې پیلوټو الوتکو او پرمختللو سنسرونو استعمال بې ګټې کوي. دا د جنگ پر ډګر د اربکیانو حالت دی چې یوازې د ساده ماشینانو سره د خپل ځان دفاع ته هغه وخت مجبور کیږي چې امریکایان ووځي. مازې ورته ګوره، ورتېرېږه مه. د دیوال پر هغه بله خوا. با خواته نه ورځو و در دا پاکه ځګه ورځو باره به د دغه ځګه څه یو اوان موان ورو غورځو هغې ورته واضح چې هم یو کار بې هم سوي دا ور بې ځان کار هم سوي. ده ته ووایه چې حمله ښه ده خو تاسې باید د هغه خطر مطابق حمله وکړئ چې تاسې ته متوجه دي او دی شاید د هغه د نیولو هڅه کوي خو په دې سره خپل مهمات ضایع کوي. کله چې دوی د دې ځای څخه دونه لیرې سول چې جنګ نسی کولی او تاسې پسې واخیستل نو همدا بسنه کوي او همدې ته تکتیک ویل کیږي. بیا شاته راځه او پر هغه ځایو پیرې کوه. ویل کیږي چې یو طالب وژل سوی دی نو امریکایان داسې احساسوي چې د دوی تاکتیک بریالی سوی دی او نور پریکړه کوي چې کلی پرېږدي. د دې کلي څخه طالبان د دې دپاره ایستل کیږي چې ښځې ازادې سي، پوهه عامه سي او تاریاک له منځه ولاړ سي. دا هغه شعارونه وه چې په مټ یې جګړه پر مخ وړل کېدل. خو اوس دوی افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړی او بیرته یې همداسې پرېږدي او دوی خپلو کورونو ته روان دي. په رسمي توګه داسې څه نه دي ویل سوي او نه اعلامیه خپره سوې ده چې راتلونکو میاشتو کې به د دوی هدف دلته څه وي. خو په غیر رسمي توګه دا په ډاګه ښکاري چې د دوی هڅه یوازې د جګړې د ډګره د امریکایي ځواکونو ژر تر ژره راایستل دي تر څو د مرګ ژوبلې کچه یې راټیټه سي. ناڅاپي د غربي پلوه د ډزو غږونه واورېدل سول.
او د پایملوک په یوه پسته کې هغه اربکیان چې هیڅ روزنه یې نه ده لیدلې د خپل ژوند دپاره یو ځل بیا جنګیږي، خو امریکایي ځواکونه د دې ځای څخه خپلې پښې سپکوي او وځي.